عزتمندو هر کله چې دغه رنګ یو محفل شروع شي نو پکار دا وي چې د شروعات د قرآن پاک د تلاوت نه وشي نو دا یو با برکت او ښکلې غونډه د ښایسته محفل دی د برکت نه ډک محفل دی نو مونږ د قرآن پاک د تلاوت دپاره قاري صاحب حاجي حکیم صاحب ته خواست کوو چې راشي او تاسو ته د قرآن پاک تلاوت وکړي تاسو ټول ورته په ادب او احترام سره غوږ کېږدئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. دین بعد زد نعتخوانه په دې لړ کې مشهور نعتخوانان قاری عثمان غنی او سهیل شاه سائل ابن هدایت شاه سائل صاحب دی ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته د پیغمبر مبارک صفت خوانی نعتخوانی وکړي. تاسو ټول درود شریف وایي. اللهم صل یا خو می اولد په مکه کې ګرځېدم زه یا خو می اولد په مکه کې ګرځېدم زه یا د الله خانه کعبې نه تاوېدم زه نو بیت الله کې دا لبیک چغې نارې وې نو پسر تور در بدر کی جړېدم زه یکم ساعت چې فارغ شوم د طواف نه نو د صفا او د مروه په طرف تلمه زه نو درېدم دا زمزم د چینې خوا کې نو یا خوشحالي و زړه کې ډېر خوشحالېدم زه
د مکې نه بیا روان شوم مدینې ته نو د زیبا نبي په خوا کې ودرېدم زه نو سلامونه مې کول صدیق عمر ته نو وخو په دیدن مې د جانان مړېدم زه افسوس چې نه لوخړو نه لمبه شومه واپسې چې د جانان نه مې راتلمه زه نو په سایه هدایت شاه د رب احسان دی وتصور کې مې جانان لازم رازم زه نو په سایه هدایت شاه د رب احسان دی نو تصور کې مې جانا لازم رازم زه لا اله الا الله 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 خستا مدینہ خار دے خستا حرم دا بیت اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ود نبی سلور یاران دی شمع دا ایمان دی شمع دا ایمان دے صدیق عمر یار دے عثمان علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خستا مدینہ خار دے خستا حرم دا بیت اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وندا کلمہ وایا حلیب مسلمان تو مسلمان تا ډېر خوشالو سره جنت لابا روان تا وای ډېر چهر نکړې سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله خستا مدینہ خار دے خستا حرم دا بیت اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی ونو ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی اللہ ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی ونو کلام مدینہ کلام کرا یادوی ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی اللہ ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی ونو کلام مدینہ کلام کرا یادوی ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی اللہ ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی ونو کلا کلا لارشی بیت اللہ نتواف نکڑی لارشی بیت اللہ نتواف نکڑی وکلا اسلام حجر اسود سلام
نکړي کلا دا مقام ابراهیم سره منځونه کړي کلا دا مقام ابراهیم سره منځونه کړي کلا د زمزم یخا چې نرا یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي الله ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي ونو کلا مدینه کلا مکه را یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي الله ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي نو کلا وهي منډې د صفا نزي مرواته یا کلا وهي منډې د صفا نزي مرواته یا کلا زی احرام تړل غاړه کې مناته یا کلا زی احرام تړل غاړه کې مناته یا کلا عرفات کې جړاګانې کړې الله تا کلا عرفات کې جړاګانې کړې الله تا کلا راته لار کې هغه شپه را یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي ونو کلا مدینه کلا مکه را یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي ونو کله راته یاد کړي د باب السلام قطار یا کله راته یاد کړي د باب السلام قطار یا کله کله لاړ شي شیروزي سره حصار کله کله لاړ شي شیروزي سره حصار یا کله کړي د مینې سلامونه په سردار کله کړي د مینې سلامونه په سردار کله دا صحابو چبوتر را یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي ونو کله مدینه کله مکه را یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي ونو کله مدینه کله مکه را یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي ونو کله مې روان کړي د صحابه مقبرې ته یا کله مې روان کړي د صحابه مقبرې ته یا کله شین ګمبد ته ګورې کله منارې ته کله په ادب والا جو خلاص وړې سینې ته کله په ادب والا جو خلاص وړې سینې ته کله د عائشې بیبي حجره را یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي الله ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي ونو کله مدینه کله مکه را یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي ماته مې خیالونه شنه جنګ لرا یادوي د محبوب د کلمې عجیبه ده وزای زړه کړم د الله هغسې تازه ده نو مودې وشوې د زړه کور کې مې ساتلې نو واپس نځي نیاز بینه مېلمنه ده چې مې طالب د ځمکې په سر نشته هغه ښکلی درب کور خانه کار بدنو دا منم چې تور تور غرونه د مکې دي نو خود حرا د غار سخ ښکلې قصه ده یا پکتو کتو سترګې نه مړېږي یشین ګمبد سره یې ښکلې مناره ده نو یا توبه ګاره د جانان داسې وطن دی نو یا په
وکی گرز مدینہ منور دا ونو کلا مدینہ کلا مکرا یادوی ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی اللہ ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی ونو کلا رات وائی دلتا سکڑ تو بگارا یا کلا رات وائی دلتا سکڑ تو بگارا یا کلا وائی دا بس شوندنوی بیدیارا یا کلا وائی دا بس شوندنوی بیدیارا یا کلا رات وائی قافل شولا تیارا کلا رات وائی قافل شولا تیارا کلا رات حج کل عمر را یادوی ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی اللہ ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی ونا کلا مدینہ کلا مکرا یادوی ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی اللہ ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی ونا کلا مدینہ کلا مکرا یادوی ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی اللہ ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی ونا ماتم خیال نشن جنگ لرا یادوی دین پس مشهور نعتخوان جناب عمران مدح صاحب ته او د هغې ملګري ته خواست کوم چې راشئ او تاسو ته خپل بهترین انداز کې نعتخواني وکړي تاسو لږ سبحان الله جزاک الله وایئ ښه داسې خفه خفه ناست لږ ووایئ سبحان الله الله پاک هم دغه سبحان الله سره زمونږ په زنکدن کې نصیب کامین وایي یا ورځ دې تېره په شومۍ که شپه د خوابه خدای بکله یادوي خانه خرابه دلته دم او قدم دواړه په حساب دي پل غلط پلار مگدبی حسابا ایچ افتابی اولی زش بیائے بسکڑی نن خسور لرا در ملا افتابا او پا ازار دا چائے رازی مشاعر رحمانا کہ محشر کے خلاص وال العذاب او پا ازار دچا رازی مشاعر رحمانا کہ محشر کے خلاص وال العذاب محشر کے خلاص غوال العذاب اوے معشوقی دا اللہ رب ستا پا مشعولا ڈالی دا الا اللہ رولا جبریل فبسم اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب تگران دے ہر چانا محمد رسول اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شاب او دزړو زنګ دی پی بیایت دزړو زنګ دی پی بیایت دزړو زنګ دی پی بیایت داد د توحید واس فرمان در رسول خدا لا اله الا الله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب تگران دے ہر چانا محمد رسول اللہ لا إله إلا الله 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 يسبر لي راش خود زال سرمي يار ولا دير درد دل جما زدل میں قرار ولا قولوا سبحان الله آواز را نگه سبحان الله دغه لګويخ کینه سنا سوای لخوا زوي خو په مینا محبت ټول ملګری سبحان الله او چته وسرو وای دغه شان اس پر لیا راش خود زال سرمی یار ولا در درد دل جما زړل می قرار ولا حسن گلش او می وش ځان له ودړيږي دا خپل خایست او خوشبوئی د چا پکار راولا یستا د ګلونو قافلی تهر کله وایما عمل کاروان زمونږ دا کور کلی پلار راولا او په یو پلا په موړه بس پرلې نشي زرغنا چرا ولی پسمو غر باندې بهار راولا او چته وسره سبحان الله یہ کل رنگونه شهواش خوشبوئی جوړه کا وکړه خیراز لته سکون دا هر بیمار راولا او درنګینو صادر را خور کپ تمام سما تو محبت شراب را اس سو خمارا ولا یہ چی دا حضور پا پیدائی سنگرا غلی ویتا رب دے ہم اغسی پر لیا مزیدار را ولا او چی کم خواہ اگورم سودا دا محبت وی پکی محمد زمان غم جن پدغس بازار راولا محمد زمان غم جن پدغس بازار راولا تچی مامن کوي د یار کوسینا تو بگار یمستا د هر یو رشتینا ما ته گزه د یار موایا او رکیگا یار میں خوک دے دادا او دا ادینا نناتوائی نی اور ند خوخ دے خبر لرمی شستا دا مخبرینا کتاب ندی تمام کل مولا نشوی خبردار نشوی دا عشق دا مرتبینا یہ اثر لشت دے واعظہ ستا مزاج دے اوڑی دل مدینینا دا کنزل ندی رٹن ندی سبق دے دا چی اوڑی دا غمجن زمان دخلینا دا غمجن محمد زمان و دا کنزل ندی رٹن ندی سبق دنو چی اوری دا غمجن زمان دخلینا اوانو ساخوگنا ما گلائے ٹول منا منا دائے ساخوگنا ما گلائے ٹول منا منا دائے زایا وازنا یم دنیا پتا مینا دائے ساخوگنا ما گلائے ٹول منا منا دائے
ستا خوگناما گلائے ٹول مینا مینا دا پاک اللہ بتائی خی خلی پترتیب ناما پاک اللہ بتائی خی خلی پترتیب ناما منگ تیرا خدا خلی دا حبیب ناما منگ تیرا خدا خلی مبارک دا زکا مدینہ دیدا خوندنو زین ڈکا دا زکا مدینہ دیدا خوندنو زین ڈکا دا تفق پلا گلی مادینہ دی گلواری نادا ساخوگنا ما گلائے طول مینا مینا دا ساخوگنا ما گلائے طول مینا مینا دا زایا وازنا یم دنیا پتا مینا دا ساخوگنا ما گلائے طول مینا مینا دا ساخوگنا ما گلائے طول مینا مینا دودا سرو دودا زڑستری کی سلور دنو اے سوک چتا پہ باندی نوی نشم کور دی ستاد حسن شکان پشان دستورو اے نشتا باک لکا بلال درنگ تور دی او چی نصیب شو ناستے داستا پخوا کی لکه زید غنتی بیا تیر د پلار امور دی امتحان د من دمر آسان نه دی امتحان د من دمر آسان نه دی دا پرچی سر کی د دار منس کی د اور دی اشقان پر حقیقت کی پھٹ کامیاب دی اشقان پر حقیقت کی پھٹ کامیاب دی فظاہر خدا ہر چا د پی غور دی دی کی ډیر خلق د یار پتماش دی دی کی ډیر خلق یار پتماش دی دا پخورو کچی پڑ مخنس کور دی دا فتوہ دا کفر واخلا کافر نیما ملاستا خیالنا نور او زمان نور دی دا فتوہ دا کفر واخلا کافر نیما ملاستا خیالنا نور او زمان نور دی اے دا دیدار پتما ناس محمد زمانم وانسترگی میں کگی داستا پلور دی او دا دیدار پتما ناس محمد زمانم دوانسترگی میں کگی داستا پلور دی ونستا خوگنا مگلائے طول منا منا لائے ستا خوگنا مگلائے طول منا منا لائے شمس رحمان بجنے او ستاسو پر رخسار یما دیر زد حسن دار تا ستا پا مخ نثار ما دیر زد حسن دار تا ستا پا مخ نثار ما ستا دا مخ کتو پسی ستا دا مخ کتو پسی دنیا ٹولا غم کی نادا ستا خوگنا ما گلائے ٹول منا منا دا ستا خوگنا ما گلائے ٹول منا منا دا ستا خوگنا ما گلائے ٹول منا 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 دا د زړه په سر می دی لیکلي دوه نومونه یو مقدا دواړه د جانان تللي دي یو مدینه ده دواړه د جانان تللي دي یو مدینه ده د زړه په سر می دی لیکلي دوه نومونه یو مقدا دواړه د جانان تللي دي یو مدینه ده دواړه د جانان تللي دي یو مدینہ دا ونب مہیر مدینہ شی نب مکہ معظم شی اوسی زما د زړه پکور کې رات را یاد هرا لحظه شي او نب مہیر مدینہ شی نبا مکہ معظم شی اسی زما د زړه پکور کی رات را یاد هر لحظه شي فضل کی گرزی زما تل هغه یادونه یو مقدا دواره د جانان کلی دی
دی یو مدینہ دا دواړه د جانان کلی دی یو مدینہ دا او دل په سر می دی لیکلی دوه نومونه یو مکه دا دواړه د جانان کلی دی یو مدینہ دا دواړه د جانان کلی دی یو مدینہ دا ویو کې ښایسته آب زمزم دی یا الله د دې ټولو ملګرو نصیب کامل وای یو کې ښایسته آب زمزم دی بلکې کجورې چم په چم دی لارو کوڅونه یې قربان شمه خورې زخم لا مرهم دی او یو کې ښایسته آب زمزم دی بلکې کجوري چم په چم دی لارو کوڅونه یې قربان شمه خورې زخم له مرهم دی هم پکشته دی دا کجورو شنه باغونه یو مکه دا دواړه د جانان کلی دی یو مدینہ دا دواړه د جانان کلی دی یو مدینہ دا او دړه په سر مې دی لیکلي دوه نومونه یو مکه دا دواړه د جانان کلی دی یو مدینہ دا دواړه د جانان کلی دی یو مدینہ دا وخوند کعبې په طوافونو کې دی هم د روضې په سلامونو کې دی ریاض الجنت او د صفې ناسته عجیبه خوند غازیونو کې دی یا خوند کعبې په طوافونو کې دی هم د روضې په سلامونو کې دی ریاض الجنت او د صفې ناسته عجیبه خوند غازیونو کې دی ډېره مزه کړې د کعبې خوا کې منځونه یو مکه دا دواړه د جانان کلی دی یو مدینہ دا دواړه د جانان کلی دی یو مدینہ دا په تمام جهان اوچته مدینہ دا سیالی نشته دا محبوب پکې روضه ده وډیر سپرلی بای د یو سحر نه زار کړما عاشق مدینه خو مدینه دا بادشاہان د دنیا هلته ملنګان وي او خرم قسم دا رحمتونو خزانه دا یشپا او رضا پی در رحمت باران وریگی مبارک دا زیبا نبی حجر دا یشپا او رضا پی در رحمت باران وریگی مبارک دا زیبا نبی حجر دا وز سائلو ہدایت شاب سنگ ورشما جدائے باند زخمی زمان سینہ دا او دزل پسر می دی لکلی دوانو منا یوم کدا دوار دا جانان کلی دی یوم مدینہ دا دوار دا جانان کلی دی یوم مدینہ دا او تو بگار دوارو لدیتلے خوپ کی ډیر د ګرځیدلې واپس زړک لکې دلو د مجبورې نه د راغلی وتو بګار دوالو لدیتلې خپ کی ډیر د ګرځیدلې واپس زړک لکې دلو د مجبورې نه د راغلی او د بیا ورتللو کوي رب نه ډېر سوالونه یوم کدا دواړه د جانان کلی دي یوم مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یوم مدینه ده او قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک شاه صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک
مبارک شاه او دا خوشحالی دی مبارک شا قدردانا قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک شا قاری صاحب تمیم جانا برباد مبارک شاه الله پاک دې ټول خاندان ته مبارک کی او تاسو ټول ته د خاص کر مبارک وي الله دې دغه سي خوشاله په مونږ او تاسو الله پاک په ژوند کې بار بار راولي امين وای او خاص کر قاری محمد الله صاحب ته ډېر مبارک وي او قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک قاری صاحب تمیم جانا برباد مبارک شاه خدا خوشحالی دی مبارک شا قدردانا قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک شا قاری صاحب تمیم جانا برباد مبارک شاه او در لارا غالی عالمان دی پد غرنگینات خوانان دی او در پادا رنگینات خوانان دی پادا رنگینات خوانان دی او رحمت وریگی دا اللہ غنی سبحانا قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک شاه او دا خوشحالی دی مبارک شا قدردانا قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک شا قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک شاه مبارکی وای مزیاتا قاری صاحب محمد اللہ تا مبارکی وای مزیاتا قاری صاحب محمد اللہ تا قاری صاحب محمد اللہ تا او ټول خاندان مو اللہ بچکڑا لا خفگانا قاری صاحب تمیم جانا بار بار مبارک قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک شا او دا خوشحالی دی مبارک شا قدردانا قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک شا قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک شاه وخوشحال قاری عبدالولی دے داسی حاجی محمد ولی دے خوشحال قاری عبدالولی دے داسی حاجی محمد ولی دے داسی حاجی محمد ولی دے او تو گلستان حجی طیب ہادگرانا قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک شاه حضرت عمر قاری خوشحال دے ہم نبی گل پسیال سیال دے حضرت عمر قاری خوشحال دے ہم نبی گل پسیال سیال دے ہم نبی گل پسیال سیال دے دا جنت گل حاجی دا سوی زڑا درمانا قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک شاه دا خوشحالی دی مبارک شا قدردانا قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک شا قاری صاحب تمیم جانا بار بار دی مبارک شاه او دا رکیب خان مبارک دیر شا ہم زاہد خان تم بشمیر شا رکب خان مبارک دیر
شاه هم زاهد خان تمی بشمیر شاه هم زاهد خان تمی بشمیر شاه و ذبیح اللہ کاری خوشحال دی بیشانا کاری صرف تمیم جانا بار بار دی مبارک شاہ کاری صرف تمیم جانا بار بار دی مبارک شاه دا فرید خان صاحب بار بار هم حنزلات ہزار وار او دا فرید خان صاحب بار بار هم حنزلات ہزار وار هم حنزلات هزار وار اے دا محمد سدیس جان نوری چشمانا ریسم تمیم جانا بار بار دی مبارک شاہ ریسم تمیم جانا بار بار دی مبارک شاه ویدا خوشحالی دی مبارک شاہ قدردانا کاری سیو تمیم جانا بار بار دی مبارک شاہ کاری سیب تمیم جانا بار بار دی مبارک شاه او شیخ صاحب اس بیان کړي زار شیخ صاحب اس بیان کړي تقریر بدلتا پخشان کړي زار شیخ صاحب اوس بیان کړي تقریر بدلتا پخشان کړي تقریر بادل تا پخشان کړي او شاهد الله معاست دې به دګرانا کاری سیب تمیم جانا بار بار دی مبارک شاہ کاری سیب تمیم جانا بار بار دی مبارک شاہ کاری سیب تمیم جانا بار بار دی مبارک شاہ شیخ سے محترم تلیر عاجزانہ درخواست کو چھے بیانو کی اللہ پاک تے د دې علماو دا سایه زمونږ او ستاسو په سرونو باندې همیشه د پایه قائم او دائم ولري امین وایي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا درود شريف آية اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين زما عزتمند مسلمانان رونو دن چې مونږ دلته راجمع شوي یو دا زمونږ د ډېر ګران قدر رور جناب قاری محمد الله صاحب د برخوردار قاری تمیم جان صاحب واده دی او د واده ولیمه ده او قاری صاحب محترم په د خپله خاده کې مونږ لم دعوت راکړی او نعتخوانان صاحبان هم راغوښتي دي هغوی درته نعتخواني وکړه دا مجلس بابرکته که الله دې بابرکته کړي ټولو مسلمانانو له پکار دی چې په خپله خاده کې همدغسې د نعتخوانۍ او د بیان او د تقریرونو انتظام وکړي دا خادي د الله د طرف نه یو خوشحالي وي چې الله په انسان راولي او دا ډېره لویه خوشحالي وي او د انسان د ډېرې زمانې نه دې ته تمی لا انسان ظلمیم نی او پړه کې سوچي چې که خیر زه بالغ شم نو واده به کوم او بیا چې کله وادو کې نو دی سوچي چې ما له خدای زامن راکړي
او چې بیا ولا خدای زوی ورکی په ډېر محنت لویی او د پیدایش سره پړ کې سوچي چې ورځ به داسې مرضی چې دې زوی له به زه واده کوم بیا چې کله وادو کې نو ډېره د خوشحالۍ ورځي کویدن ته مخکې وشي او نکاح ته مخکې وشي نو دا څومره غټه خوشحالي ده نو زما وروڼو دا خوشحالي خو په مونږ الله راولي نو چې الله مونږ خوشحاله کړي نو پکار دی چې مونږ هم الله خوشحاله کړو که نه نو زمونږ خلک عموماً په ودونو کې ډمان راولي جړاګان راولي او په ودونو کې ډمتوب کوي نو ګوره تا الله خوشحاله کړې ظالمنو تا الله ولې خفه کې دا خو د غیرت تقاضا هم نه ده څوک چې څوک خوشحاله کي پکار چې هغه د هغې بدل په خوشحالۍ خلاص کړي نو چې الله ته خوشحاله کړې بچی یې درکړه الله ته خوشحاله کړې مال یې درکړه الله ته خوشحاله کړې بچی له دله جون ورکړه الله خوشحاله کړې بچی له دله د ښځې بندوبست وکړه الله ته خوشحاله کړې بچی له د واده بندوبست الله ته خوشحاله کړې د ولیمې طاقت یې درکړه نو ظالمه خدای تم خوشحاله کا او که تا خدای خفه که او په واده کې د غلط کارونه وکړل نو خوشحالي او غم د خدای لاس کې دی دا بدل بدن علي دنیا کې به هم سزا درکوي او په آخرت کې به هم سزا درکوي نو قاري صاحب محمد الله صاحب خو موږ ته ګران دی جمعې مانځله ماله کله کله راځي بچي هم ځان سره راولي هسې موږ سره محبت ساتي او ډېر نیک انسان دی زما خوښ دی ورنه زه د شپې بیانونو له هم نظم او د واده پروګرامونو له هم زه نظم ډېر دوستان د واده پروګرام کې ماته وایي خو د واده پروګرام اکثر د شپې وي او زه د شپې چې ته نظم او بیان لم نظم او دې په ما ګران دی او دا مجلس یې ډېر مبارک دی او په خپل هم قاري دي رونه هم قاریان دي بچي هم قاریان دي او ښکلی مجلس یې جوړ کړه دې دا ښکاره کوي چې الله زه تا خوشحاله کړم نو زه به هم تا خوشحاله کړم نو د الله نه سوال کوو چې خدای پاک دله دا خادي د بچي د تمیم جان او د نورو بچو الله په دې خوشحالو دې خوشحاله کړي او الله د غمونو فتنو نه وساتي رونو وخت ډېر تیر شوی دی یو 15 منټه راته یو دوه خبرې کوم زیاتې نه واده چې انسان وکړي لکه نن دا وادو شو او د دې به نن باراتي جنج به مې د واده نه پس به انسان سنګ جون تیری باستا یو ټکې درته وایم نو ګوره موږ د حضور پاک مبارک امتیان یو موږ له پکار دی چې خپل ذل او خپل ژوند او خپله زندگی د حضور پاک د سنتو په دایره کې تیره کړو حضور پاک فرمائی خیرکم خیرکم لأهله وی تاسو کې بهترین انسان هغه څوک دی چې هغه د خپلو ښځو بچو سره ښي وانا خیرکم لأهلی او په تاسو کې زه هغه انسان یم چې زه د خپلې بیبي سره بیبیانو سره او د خپلو بچو سره ښیم نو دوه کاره به کوئ هلک لم پکار دی چې د خپلې بیبي سره ښکلی ژوند تیر کړي د سنتو مطابق چې د خپله ښځه خفه نه کړي د خپلې ښځې سره ظلم ونه کړي دې سره زیاتې ونه کړي او د شریعت په رڼا کې چې د ښځې په خاوند کم حق دی هغه وله پوره کړي او ښځې له هم پکار دی چې د خاوند خیال وساتي د خاوند قدر وکړي رسول الله مبارک فرمایي وی کمه ښځه ایوم امرأة چې کمه ښځه صلت خمسها خپل 5 منځونه کوي وصامت شهرها او د رمضان د میاشتې روجې ونیسي واحسنت فرجها او د خپلو اندامونو حفاظت کوي واطاعت بعلها او د خپل خاوند تابعداري وکړله فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت دا چې د جنت په کومه دروازه ورننوځي نو ورداخله دي شي نو ګوره ښځه به د خپل خاوند تابعداري کوي او خاوند به د ښځې خیال ساتي دا د رسول الله مبارک ښکلې طریقه ده مبارک یو مثال تاسو له صرف در کومه زمونږ د دین په دې علماو کې علماء دیوبند د دې نه خدای امت ته ډېر لوی خیر رسولی دی په هره زمانه کې او په هره توګه کې یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه مفسر قرآن د خپله یو واقع ذکر کوي ډېره د عبرت ته ستاسو دپاره وی زما مور او پلار سیکانو نو زه پکې مسلمان شم چې زه مسلمان شم نو مور او پلار د کور شړله نو لاړ علم یې شروع که دارالعلوم دیوبند کې داخل شو نو خدای پاک ته ښکلی عالم جوړ کړ هېڅ څوک مې نو مور پلار وشړلم
په دې دیوبند په دې کلي کې یو سیټ و نیک سړی او دا هغه سیټ صاحب لور پیغله شوې وه او لور یې نیکه وه نو دې سیټ صاحب ته دې ښځې ویلي وو چې دا لور د عالم غواړي چې ما عالم ته په نکاح کا سیټ صاحب وی دا خو ډېره ښه خبره ده زما هم دا خواهش دی چې دا لور عالم ته په نکاح کم نورونو وغیره سره یې سلا وکړه نو هغې ورته وی چې عالم خو داسې نه میلاویږي خو دې مدرسې ته ورشه دارالعلوم دیوبند ته نو د هغې محتمم صاحب ته ووایه نو یو ښکلی عالم به وګوري ستا د لور دپاره وی ډېره ښه ده نو دوی دارالعلوم دیوبند ته لاړل دوی چې روان دي محتمم صاحب له لار کې چمن کې هلکان ناست دي څوک کتاب ګوري مطالعه کوي څوک لوبې ټوکې ټقالې کوي نو مولانا احمد علي صاحب وایي زم چمن کې ناست وم د دې سړي په ما د سیټ صاحب نظر ولګېد خو زه پرې نه یم پوهې چې لاړ محتمم صاحب له محتمم صاحب ته وایي چې زما لور پیغله ده او محتمم یې قدر هم وکړه زه مدرسې له به چنده ورکوله ښه سړی زما لور پیغله د هغه هم غواړي چې یو عالم ته واده شي او زما هم دا خواهش دی چې عالم ته یې ورکړم نو تاله راغلم چې یو عالم په عمر هم برابر او په اخلاق هم برابر چې دا لور والا ورکړم یاره وی په دې لاره راتلم په دې چمن کې مې یولی کولید زما خوښ شو که هغه واده نی کړی خو هغه خوښی نو هغه ښه دی کنی بل څوک رانه وګوره نو محتمم صاحب هوښیار و هغه وی زه چې د ده د خوښې دی نو دا به ښي هغه هلک یې راوغوښته هغه دا مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه وی هلکه دا د سیټ صاحب لور پیغله ده د ده هم خواهش دی چې عالم لی ورکړي او د جینۍ هم خواهش دی او پته نظر ولګېد ته خوښ شوې څنګه دې خوښه ده مولانا احمد علي صاحب ورته وایي وی یاره زما خو واده نشته زما خو خوښه ده چې واده وکړم خو زه خو غریب سړی یم زما خو کور هم نشته زما مور او پلار خو سیکان دي زه خو یې د کوره شړلې ما سره ډوډۍ نشته ره سیټ صاحب لور به ما سره څنګه ګزاره کوي دا خو نیازبینه ده هر قسمه میوې فروټ هر څه خوري ما سره به څه ګزاره وکړي سیټ صاحب وی که ستا خوښه یې غاړه کې ده زما لور دینداره ده ابه تا سره په سپوره ډوډۍ هم ګزاره کوي وی ډېره ښه ده د نکاح ورځ مقرر شو مولانا احمد علي لاهوري صاحب وی زما یوه جوړه وه دویمه جوړه مې نه وه د نکاح په ورځ مې هغه ځان له ووینځله او هغه لمده جوړه مې نمجنه واچوله پکې رپېدم وی سخر مې راغی او خیان مې رالل د سخر رونم او نکاح وتړلې شوه وی سخر چې مې ما ته وکتل هغه پوه شو چې دې خوا بله ورځ مونږ لیدلې هم دغه جامې اچولې وې او نن بیا هم دغه جامې اچولې دي او ځان له غریب انځلي دي او لا نمجنې دي پوره وچې نه دي پکې رپېږي وی واده مې وشو نو د واده نه پس هغه زمانه کې د هغې رواج ده چې ښځه میاشت پس پلار کره تله دا د هر چا خپل رواج وی چې ښځه مې نه ورده ځکه ما سره څه دي زه خو د مدرسه کې سبق ښیمه ما سره خو ډوډۍ هم نشته دغه سپوره ډوډۍ ده چې ته ترکاري پیدا کړم مزدوري وکړم نارې په ما هم تېرېږي او زما په ښځه هم تېرېږي د ګزارې ژوند هم دی وی چې ښځه مې میاشت پس کور ته لاړه نو پلار ته تپوس وکړو وی بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا لوری خپل خاوند دې څنګه ومونته نو کله دې زمانې ښځه به څه به وی وی پلاره غرقه دې کړم داسې خوارچنګي مولا له دې ورکړم چې د ډوډۍ درک نه لګي چې چا بل څوک نو دریاب ته به دې غورځولم پلاره دا دې څوک کړل چا له دې ورکړم هلته خو سپوره ډوډۍ ده هلته خو هېڅ هم نشته نو چې پلار ته تپوس وکړه بیٹی شوهر کو کیسے پایا خاوند دې څنګه وموند نو دا لور دې پلار ته وایي سیټ صاحب ته وی بابا وی په دنیا کې به مې د جنت خبرې د علماو نه اورېدلې چې جنت به راځي او داسې خوشحالي به داسې به داسې به وی ما وی چې خدای دا جنت به کله راځي وی بابا په دنیا کې خدای جنت را کړی دی ګوره مولانا احمد علي صاحب وی هغه وخت کې د داسې پوټینۍ مولا وی دا مرتبه مې نه وه چې دا اوس خدای را کړې ده دا ولې د مارونو دا ډوډۍ خبره نه ده د رزق خبره نه ده دا د مینې او د محبت خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ته به وګورو بی عایشه صدیقه فرمایي چې یو ځل حضور پاک مبارک ما سره نو ما وبس کلی نو چې کله ما جام را واغشته نو حضور پاک فرمایل وی عایشې چې تو بوس کې باقی مال راوړه
میں دا اللہ رسول مخ کے وطاس اس کے بیا بزس کم وینستا حق مخ کے رتتگے تو اس کا بیا بزس کم نوی چے مو بوس کلے نو باقی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا اڑلے وی مانا حضور پاک مبارک تا پوسو کو چے عائشی شنڈے دے پا کم دے پرتے ہوئے نو ما و تا غزیو خو چے پا دے دے میں شنڈے پرتے ہوئے وی قسم دے رسول اللہ مبارک زما دا شنڈو پا دے خپل مبارک کی شنڈے کے خو دے و بے اس کلے خاون چے خد سر دا سیمینا کئی محبت کئی نو خد بات قربانی گے و کنم قربانی گے دا خد ظلب پا دے گاٹے پا نارو جامو دا خد ظلم گاٹا پا سیلونو او پا بربنتوب باندے دا خد ظلم گاٹا دا سنتو مطابق دا خد سر خکل جن تیر کا خوشحال ساتا بیزایا وحل تکول دا خدو پا شریعت کی گناہ دا خدای نه غلطی وشي مونږ ولا پلار کنزو مونږ ولا رونه کنزو مونږ یې د پلار په کور بندې کو قسم دې دا په شریعت کې ګناه ده دا خدای کله کله په ځای فریاد کوي سړی مونږ سره ظلم کوي دا ټیک وای بې ځایه زمونږ سړي ښځو له طلاقونه ورکوي ولې طلاقونه ورکوي ښځو له د خپل دوست سره بروان شي او قسم به وخوري که تا سره ما بیا کاروبار وکړه په مارې ښځه په 3 کاڼي طلاق کوي خوار شي دا ظلم ولې کوي ښځې سره او بیا روستو وی یا روست مجبور مسو کما نو دا مارونو دا دو ټکی میں دتا دا دے دا پارا ہوئے چی تاسو ټول دے دا سے مرگری بای چی اگا دا خزو خاوندانی نو دا خزو سر خسلوکو کے خزو سر میناو کے محبت و سراو کے او د خزو زړونه وګټه او خزو زنانه ولم پکاري زما आवाज به زنانه مورید مجلس کې د پردې نه پورې غاړه زنانم دي چې هغوی د خپلو خاوندانو احترام کوي او قدر ورته کوي او حق یې وپېژني حضور پاک فرمایي وی کما دا حکم کولی او بنده ته چې د بنده سجده وکړه نو لامرت النساء ان یسجدن لبعولتهن ما به ښځو ته حکم کړی چې خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي دومره حق دی د خاون په ښځه نو ښځه به د خاون خیال ساتي قدر به کی عزت به کوي با پرده به اوسېږي بې پردګي به نه کوي دا څو خبرې مې رونو ستاسو په خدمت کې عرض کړلې د واده تقریب دی وخت هم ډېر تېر شوی دی د جمع ټول دعاو کې د قاری تمیم صاحب د پاره تمیم جان د پاره خدای ته د خادي بختاوره کې الله قاری محمد الله صاحب په خپل بچی په خوشحالو باندې خوشاله کې او د اخلاص دعا کې د قاری تمیم جان مخکې بل بیبي وفات شوی ده او په ځوانۍ کې وفات شوی ده او هغه جنې په معشوم په پیدایش کې وفات شوی ده نو د شریعت قانون دا دی چې کم انسان د بچی پیدایش کې وفات شي هغه شهیدی شهید دا هغې معشوم د خدای شهادت قبول کی او چې کم معشوم ته پاتې دی هغه له د خدای صالحه او دیندار زندگی نصیب کی او خدای پاک دې د دې بچی په خاده په خوشحالو باندې خوشاله کی قاری صاحب د خدای د ټولو زامنو د ټولو بچو په خوشحالو خوشاله کی دا نوی جنې چې دوی راوسته ده اوسې هغه د نکاح خو یې موږ مخکې تړلې ده اوسې د رخصتۍ پروګرام دی نو تمیم جان ته د خپلې بیبي سره خدای خوشحاله ژوند نصیب کې الله د اتفاق ژوند دې نصیب کې الله په یو بل زاړه کې دواړه د بیمارونو ساتي یو بل سره د سنتو په دایره کې زندگی نصیبه کې دا دعا وکړه چې خدای د دواړو په تقدیر کې نارینه صالح اولاد ولیکي دواړو له خدای روغ صحتونه او دراز عمرونه ورکي او قاری صاحب محترم د اهلیه محترمه په خدای پاک خوشاله کی او د دې جنې مور او پلارم په الله خوشاله کی خدایا دا څومره مسلمانان چې دلته راغلي دي د ولیمې دی تقریب له ولیمه سنت ته د حضور پاک مبارک خدای د ټولو په یو یو قدم اجرونه نصیب کې خدای موږ ټولو نه راضي شي زموږ ګناهونه معاف کې زموږ توبې قبول کې بعضې زما دوستان دي هر وخت ټلیفون کوي دعا راته وکړه دعا کوي چې زما دوستان یا ستاسو دوستان دي زما رشتہ داران ستاسو د ټولو د الله د خیر او د برکت ژوند نصیب کی دعا وکړه دا د کورونا بیماری ده چې خدای پاک د امت مسلمه نه ختمه کی که څوک پکې مبتلی الله د روغ صحتونه ورکي زموږ ستاسو نه د الله راضي شي زموږ رزق کې مال اولاد کې برکتونه واچي زنانه چې کوم راغلي دي خدای د حیا او د پردې صادر نصیب کې او د فتنو آفاتو نه محفوظ کې او بیا دعا کو قاری محمد الله صاحب ته د درونو ته د درویرونو ټول خاندان ته چې خدای د اتفاق ژوند نصیب کې د فتنو آفاتو نه محفوظ کې او په دې خوشحالو یا خدای خوشحاله کې او دا چې کم تقریب ده وکړه ما پکې 2-3 ټکي خبرې وکړې نعت خوانانو نعت خوانې وکړه خدای پاک دا تقریب قبول و منظور وګرځولی کې
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قاری صاحب محمد الله په فرمایش باندې د ملګري بنات خوانی کوي. معذور رحمان صاحب، عمران بھائی او سهیل شاه ساحل دی ته خواست کو چې راشي او یو نعت به تاسو ته ووایي. ټول ملګري درود شریف ووایي. په مرسلانو کې سردارا ډېر پل ارمان لرمای ستا د مزار ډېر پل ارمان لرمای ستا د مزار په مرسلانو کې سردارا ډېر پل ارمان لرمای ستا د مزار ډېر پل ارمان لرمای ستا د مزار او نمی سرشتا نه د درتو می بالو پرشتا نه سر زر نمی وزرشتا نه د درتو می بالو پرشتا نه د درتو می بالو پرشتا نظری کرم کړه دلدار ډېر پر ارمان لرمای ستا د مزار ډېر پر ارمان لرمای ستا د مزار په مرسلانو کې سردارا ډېر پر ارمان لرمای ستا د مزار ډېر پر ارمان لرمای ستا د مزار او د حرم لوړې منارې دي عرش نه پورته مرتبې دي د حرم لوړې منارې دي عرش نه پورته مرتبې دي او د عرش نه پورته مرتبې دي ودې به حدا حسن دارا ډېر پر ارمان لرمای ستا د مزار ډېر پر ارمان لرمای ستا د مزار ستا د در په خادمانو می سلام دې په هغې منجورانو می سلام دې نو جنگی دل چې با په بدر او احد کې په هغه ښکلي غازیانو می سلام دی مزارات دې په جنت البقیع کې هم په هغه شهیدانو می سلام دے نو پوگو چی با دا پاک نبی حضرتو پنیاز بینو امامانو می سلام دے دناخ اکبر علی پا فخر وائی د سرحد په شاعرانو می سلام دے په مرسلانو کې سردارا ډېر پر ارمان لرمای ستا د مزار ډېر پر ارمان لرمای ستا د مزار ښکلي روضه ښکلي حرم دے پکې آرام نبی اکرم دے حرم دے پکی آرام نبی اکرم دے او پکی آرام نبی اکرم دے دا جنتنو مزیدارا ډېر پر ارمان لرمای ستا د مزار ډېر پر ارمان لرمای ستا د مزار او په مرسلانو کې سردارا ډېر پر ارمان لرمای ستا د مزار ډېر پر ارمان لرمای ستا
द मज़ारा आज़म नारी वही बीमार दे ए अरबी दम नारी वही बीमार दे या अरबी पदम द इश्क गिरफ्तार दे या अरबी पदम द इश्क गिरफ्तार दे या अरबी दम नारी वही बीमार पदम द इश्क गिरफ्तार दे या अरबी او अब्दुल्ला वाइनो खरन दे दौर तब कदा अब्दुल्ला वाई नौ खारन दे दौर तब कदा او अब्दुल्ला वाइनो खरन दे दौर तब कदा बहरालम वाइनो खर दे या अरबी बहरालम वाइनो खर दे या अरबी दम नारी वही बीमार दे या अरबी पदम द इश्क गिरफ्तार दे या अरबी पदम द इश्क गिरफ्तार दे या अरबी पदम द इश्क गिरफ्तार दे या अरबी